هو بالکل لکه مخکې مې چې ذکر وکړو د HPC یا ظرفیت لوړونې مرکز، نو تیر کال خو مې هغه یو پروسه چې دوی بشپړه کړه خو مې درته وویله. اوس دوی ته تقریبا تر 80 نوي لوبغاړي معرفي شوي دي. دوی به هم د دغه نوو لوبغاړو لپاره په بېلابېلو ولایتونو کې په کندهار، ننګرهار، هر چېرته چې موسم مناسب و هلته به ورته روزنیز کیمپونه نیسي او په دغه لوبغاړي به داسې کار کیږي چې د هر پوزیشن دپاره به په یو شمېر لوبغاړو کار کیږي. لکه مثلا یو شمېر لوبغاړي به اوپننګ یا د پرانیستو یا پیلیزو توپوهونکو په حیث روزل کیږي. یو شمېر لوبغاړي به د 1 ډاون یا یو وکټ چې کله تلي بل لوبغاړی راسي 2 ډاون 3 ډاون. نو موږ اوس همدغسې پلان لرو. موږ HPC ته لوبغاړي معرفي کړي توپوهونکي، هغه به انشاءالله دغه بیټینګ آرډر کې چې هر پوزیشن دی د هر پوزیشن ته به څو لوبغاړي روزي او په همدغه برخه کې به هغوی ته روزنه ورکوي. ښه، ډېر ښه. لیدونکو یوه بله پوښتنه هم البته د تیر نړیوال جام، البته 19 کلونو نړیوال جام چې اوس هم فکر کوم روان ده، نو د دې په اړه باندې هم د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د ماتو لامل به هم سادات صاحب زموږ ځوان لوبغاړي، هغه لوبغاړي چې دوی بیا له دې څخه وروسته البته د افغانستان ملي لوبډلې ته، هغې لوبډلې ته چې هغوی د قوي لوبډلو سره لوبه کوي انتخابیږي، لکه مثلا رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، نوین الحق، دوی هم د 19 کلونو څخه ملي لوبډلې ته انتخاب شوي دي او هلته تللي دي، اوس لوبه کوي او ماشاءالله نړیوال شهرت لري او ښې لوبې موږ ته ګټلې دي. خو دغه کومې 3 لوبې چې موږ وبایللې البته په نړیوال 19 کلن جام کې، نو ډیری هغه مینوال د کرکټ چې هغوی راتلونکي دپاره یوه تمه توقع درلوده خفه شول. خو زه وایم خفه کېږي په دې خاطر نه چې دا کرکټ ده، وخت ناوخته دغسې یو څه پکې راځي، نو د خلکو انتقادونه هم ډېر ووایي چې د کرکټ دغه لوبغاړي ډیری مثلا په ملګرتیا باندې انتخاب شوي. تاسو په دې اړه باندې څه وینا لرئ؟ نه داسې نه ده اتل صاحب، که موږ تاسو د دغې لوبډلې د هر لوبغاړي نوم واخلو نو د مینوال به وایي چې واقعا داسې لوبغاړی دی. که موږ د علامه محمد غضنفر ذکر وکړو، که موږ د نعمان شاه ذکر وکړو، که موږ د حسن ساخیل ذکر وکړو، که موږ په چټک توپ اچونه کې د خلیل، فریدون، بشیر د دې خلکو ذکر وکړو، نو هر یو ستوری دی. او که څه هم دغه لوبې د افغانستان په بریا تمامې نه شوې، ولې تاسو د دغه لوبغاړو پرفارمنسونه ولیدل. نعمان شاه په تیر لیسټۍ کې بهترین پرفارمنس وکړو، فکر کوم سلیزه یې وهلې وه. نو ټول زموږ اتلان دي او کرکټ دی هغه پکې شته، ګټل چې وي نو حتما تر څنګ بایلر هم وي. هغه زموږ د کرکټ بورډ چې کوم مسؤلیتونه موږ تقریبا تاسې په جریان کې هستئ چې 1.5 کال 2 کاله وړاندې یو اوپن ټرایل واغوستو چې هغه کې 15,000 نفرو ګډون کړی و له دې پورته. هغه نه بیا یو تر 100 خواوشا لوبغاړي انتخاب شو، بیا د هغوی ترمنځ لوبې وشوې، تمریناتي کیمپونه ورته ونیول شو، هغه نه 10 انتخاب شو. همداسې بالاخره چې موږ دا لوبډله جوړه کړه. همدارنګه دغه تیر کال په پیل کې په 2023 پیل کې موږ همدغه لوبډله وه چې د سریلانکا او بنګلادیش سره دوه اړخیزه سیریزونه ونیوه په متحده عرب اماراتو کې. همدارنګه یو مو ټرای سیریزونه چې هلته یې په 9 لوبو کې 6 لوبې وګټلې. نو موږ خپل هڅې خپل کوششونه ورسره کوو. تاسې وګورئ چې موږ په ساوت افریقا کې د نړیوال جام د مخه موږ یو ټرای سیریز ونیو د هندوستان او ساوت افریقې سره. نو خپل هڅې خپل کوششونه کوي دا چې لوبې ګټل کېږي، لوبې بایلل کېږي، دا د کرکټ برخه ده او دا پکې راځي. او بل تاسې یو بل شی موږ یو ایج لیول کرکټ دی ته موږ وایو که نه، دا هغه کرکټ دی چې دلته لوبغاړي د عمر ته په لیدو انتخابېږي. نو دغه د ایج لیول کرکټ کې لوبډلې کله چې په لوبډله 2-3 کاله تېرېږي نو ښکاره خبره د لوبغاړي عمرونه یې پورته کېږي، نور لوبغاړي راځي، د هغوی ځای نیسي، نور لوبغاړي راځي. نو نوي نوي لوبغاړي چې راځي او بالاخره هغوی 1 کال 1.5 کال کرکټ کوي تر څو لږ هغه پختګۍ ته ورسي، ښې لوبې وکړي. نو انشاءالله چې ما مخکې مې ویل چې په دغه لوبډله کې که د هر لوبغاړي نوم واخلم، د کپتان نصیر خان نه شروع هر یو یې اتل دی او انشاءالله چې دوی به بیرته ښه کمبیک کوي، دوی به په خپلو نیمګړتیاوو کار کوي او دوی به انشاءالله ښه ځلیږي. بالکل. یوه پوښتنه ما بله هم وپوښتېدله، هغه دا چې د ډیری د مینوالو انتقادونه، هغه مینوال چې کرکټ سرسخت مینوال دي، هغوی وایي چې د کرکټ په کې ډیری وخت لوبغاړي د ملګرتیا په اساس باندې په لوبډله کې ټاکل کېږي. آیا دا خبره هم رښتیا ده دغه دی تر څو د مینوالو هغه غوښتنې هغه پوښتنه چې دوی همیشه دغه پوښتنه کوي، نو که په دغه باندې لږ معلومات ورکړئ دا خبره رښتیا ده او که چیرې اتل صاحب تاسې خو لوبډلې ګورئ یو خبره زه واضح کړم، موږ خو ماشاءالله زموږ ولس چې دی هر یو یې ځان ته خپل فیورټ پلیر لري.
که مثلا یو لوبغاړی دی هغه ځان ته په لکهاو مینوال لري، په زرهاو مینوال لري، بل لوبغاړی هم لري. نو که دا لوبغاړی راشي د ده چې کوم مینوال دی خوشحاله هغه نور دغه نورو لوبغاړو مینوال چې هغوی وایي چې نه والا دا زموږ د خوښې لوبغاړی نه دی. نو داسې نه ده. هر کله چې لوبغاړی لوبډلې ته راځي نو د هغې تر شا خامخا د هغه پرفارمنس وي، د هغه وړتیاوې په کورني کرکټ کې زموږ په نورو لوبو کې. هر کله چې لوبغاړی ملي ټیم ته لاره پیدا کوي، په دا اوسني ملي ټیم کې وګورئ زه فکر نه کوم داسې څوک وي چې څوک ووایي چې والا دا واسطه ده. که چېرته څوک دا فکر کوي چې دغه لوبغاړی واسطه ده، نو زه فکر کوم دا د کورنی کرکټ مینوال نړیوال کرکټ ډېر تعقیبوي، کورنی کرکټ کم تعقیبوي. دا خلک دی هماغه لوبغاړی راواخلي، د هغه ریکارډ دی په کورني کرکټ کې وګوري چې د څومره منډې هلته کړي یا څومره لوبغاړي هلته سوځولي دي. کله چې دی د لوبغاړي هغه پروفایل مطالعه کړي یا د کورنۍ کرکټ یې مطالعه کړي، نو دی به یې پوهېږي چې دی څنګه ملي لوبډلې ته راغلی دی. نو انشاءالله چې داسې څه خبره نشته. ښه، ډېر ښه. یوه یادونه بله باید یو پوښتنه باید بله هم په همدې برخه کې وکړم، د ننګیالي خروټي او همدارنګه د بلال سمې په اړه باندې چې هغوی ولې په دې ټیسټ لوبډله کې شامل نه دي. دا چې هغه هم ځوانان دي او سمې هم یو د هغو لوبغاړو څخه د ټیسټ توپاچوونکی ده. د دې په اړه باندې لږ معلومات ورکړئ، ځکه مینهوال وخت نه وخته پوښتنې کوي، حتی د کرکټ بورډ په کومه د فیسبوک صفحه چې هلته هم ځینې خلکو په کومنټونو کې لیکلي چې دوی ته ولې چانس نه ورکول کېږي. په دې اړه موږ لږ معلومات راکړئ. بلې اتل صاحب، ګورئ موږ تاسو په جریان کې کله چې موږ یو لوبډله یو ټور ته اعلانوو، نو هغې کې 15-14 نفري که نه، نو دغه کوم لوبغاړي چې اوس هم انتخابېږي پرته له شکه چې دا هر یو وړتیا لري، ټیلنټ لري، او زه داسې نه وایم چې دا لوبغاړي به نه انتخابېږي. وخت نا وخت فارمټ ته په لیدلو باندې به هر یو ته چانس ورکړل شي. او بلال سمې خو مخکې هم په زموږ د A ټیم په لوبډله کې وو، موږ د ملي ټیم ترڅنګ A ټیم لوبډله هم لرو. ځینې لوبغاړي مثلا ځکه په دې خاطر چې په یوه لوبډله کې خو 15-14 نه زیات لوبغاړي نه وي، نو څوک چې ملي لوبډله کې نه وي نو هغه حتما A لوبډله کې. نو A لوبډله همدې په خاطر ده چې دلته هغه لوبغاړي چې ملي لوبډله کې ورته مطلب فعلا دپاره ځای نه په A ټیم کې په دوامدار ډول لوبېږي. کله چې ښه پرفارمنس کوي او کله چې دلته ښه پرفارمنس کوي او هلته ملي لوبډله کې خدای ناخواسته داسې یو لوبغاړی پیدا شي چې هغه پرفارمنس نه کوي، نو هغه دلته A ته راځي، او دی چې دلته A ټیم کې ښه پرفارمنس کوي دی به جګېږي هلته. نو دغه لوبغاړي پخوا هم زموږ په ځینو ټورونو کې وو، او انشاءالله راتلونکي کې بیا هم دوی ته به ځای ورکول کېږي. دا ټول زموږ اتلان دي، دوی چې ځلیږي انشاءالله حتما کله په ملي لوبډله کې، کله په A لوبډله کې، کله همدارنګه فارمټ ته په لیدلو باندې چېرته چې مناسب وي ټیسټ فارمټ یا ورځنۍ لوبې 20 ورځې ځلې دوی ته به ځای ورکول کېږي، او دوی به انشاءالله د افغانستان نمایندګي کوي. ښه، ډېره ښه خبره ده. سادات صاحب، بله خبره ده چې ډېری مینوال د خپلو لوبغاړو د لیدو په ارمان دي او وایي چې کاشکې د کرکټ دغه لوبغاړي مونږ وګورو او د نږدې ورسره ملاقات وکړو، لیدنه مو ورسره وشي. او فکر نه کوم چې داسې څه به امکان ولري، ځکه چې یو څوک مثلا د راشد مینوال دی هغه په لکونو مینوال لري، مثلا که اوس به په میلیونونو ووایي که نه، نو که موږ د دې ترڅنګ مثلا نجیب یاد کړو، نبي یاد کړو، نوین، فضل، مجیب، بل داسې یادو، نو هر څوک په لکونو په میلیونونو مینوال لري. خو ډېری مینوال بیا د دې شکایت هم لري چې ډېری مینوال، البته ډېری ملي لوبغاړي افغانستان ته نه راځي او خپل هیواد ته نه راځي. د دې هم څه دلیل روښانه دی؟ مثلا زه چې ګورم هغوی په لوبو کې مصروفه دي ځکه نه راځي. نو که تاسو هم په دې باندې نه، داسې نه ده. دغه اوس لږ د سریلانکا سیریز تر مخه ابراهیم زدران دلته و، تللی و خپل کور ته، مثلا رحمان الله ګربز دلته و، ډېری دلته دي. پرته له یو د ګوتو په شمېر یو دوه لوبغاړي شاید هغوی په متحده عرب اماراتو کې کور ولري، خو دلته هم کور لري. خپله راشد خان چې دی په کابل کې هم د هغه د فامیل یوه برخه شته، په متحده عرب اماراتو کې هم شته. نو داسې نه ده ټول لوبغاړي چې په افغانستان کې اوسېږي دلته راځي، خو لکه څنګه چې تاسو وویل د هغوی مهالویش دومره مصروفه دی، هغوی خپل د ملي دنده هم پر مخ وړي، ملي لوبې کوي، د ملي لوبډلې په نمایندګۍ لوبېږي. همدارنګه ځینې چې بیا د ملي لوبډلې لوبې نه وي نو په لیګونو کې، په یو شمېر لیګونو کې مصروفه وي. نو زمونږ تا چې وویل چې زمونږ د کرکټ مینوال که غواړي خپل لوبغاړي وګوري، نو انشاءالله چې دغه کورني کرکټ چې کوم لوبې دلته دې راشي، دلته خپل لوبغاړي لیدلی شي. او انشاءالله که خدای کوه په دغه نوي کال کې شپږیزه هم کېږي، شپږیزه کې به یا دلته چې تمه کېږي همدې میدان کې وشي،
نو بیا به راشي د نږدې نه همدغې سټنډونه همدغه چوکۍ نه به خپل ملي لوبغاړي د نږدې نه وګوري داسې به څه نه انشاءالله. سادات صاحب بله پوښتنه دا چې موږ یو څه وخت مخکې 3 لوبغاړي د افغانستان کرکټ بورډ د بندي سره مخ کړل، مجيب الرحمن، نوین الحق او فضل حق فاروقي. مینوال ډیر زیات خفه و چون دا د افغانستان د توپ اچونې د برخې کلیدي لوبغاړي دي. په اوس وخت کې په ملي لوبډله کې داسې لوبغاړي دي چې هغو باندې ډیر اعتبار کیږي، ډیر باور پې کیږي او بیا د دې تر څنګ چې موږ په تیز توپ اچونه کې البته کمی درلوده، اوس همدغه 2 لوبغاړو دې تر څنګ نورو لوبغاړو دغه تشه ډکه کړې ده. نو بیا دغه 3 لوبغاړي د بندي سره مخ شول. داسې یادونه شوې وه د کرکټ بورډ په فیسبوک پاڼه باندې چې دوی هغه کوم قراردادونه چې هغه یې نه امضا کول، مثلا د ایمیل له لارې دوی نه غوښتل وایي چې موږ لیګونو کې لوبېږو، خو دغسې یو څه مسله رامنځته شوې وه. وروسته دغه لوبغاړي بیرته وبخښل شول، اوس د ملي ټیم سره یو ځای دي، لوبه کوي، شاید په راتلونکي سیریز کې د لوبډلې برخه هم واوسیږي. که داسې زموږ مینوالو ته، لیدونکو ته داسې یو څه ووایي چې تر څو په لوبډله کې داسې یو څه رامنځته کیږي او دوی ولې د بندي سره مخ شوي وه، یا مثلا اوس څنګه بیرته وبخښل شول، چا وبخښل، څنګه وبخښل شول، که په کرکټ بورډ کې خپله داسې یو برخه وه چې هغوی ورته بخښنه وکړه او ما فکر چې دا خیر دا ستونزه حل شوه؟ دا مسله خو الحمدلله حل شوې ده او ډېر وخت هم پرې تېر شو. تاسو هغې نه وروسته نوین هم ولیدو، فضل حق فاروقي هم ولیدو چې ولوبېدو عملا لوبډلې سره، مجیب هم ولیدو. نو د دې مسلې اړوند باندې موږ بشپړ معلومات ورکړي وو د افغانستان کرکټ بورډ د رسمي صفحې نه. همغسې یو مسله رامنځته شوې وه چې هلته ملي لوبې وې، بالاخره بیا بیرته دوی رجوع وکړه. البته تاسو ویل چې بندیز پې چا لګولی و، نو هغه یو تخنیکي کمیټه جوړه شوې وه د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه له خوا نه. تخنیکي کمیټه وه، هغوی بندیزونه ولګوه، بیا خو بیرته دواړو لورو ترمنځ خبرې وشوې، بیرته رجوع وشوه، بندیزونه لرې شو، یو شمېر قیودات او قوانین او اصول د هغې په رڼا کې بیرته هغه پرېکړه بدله شوه او هغه دی په الحمدلله په ملي لوبډله کې لوبېږي او د افغانستان نه نمایندګي کوي. ښه، ډېر ښه. یعنې مینوالو ته اوس موږ ډاډ ورکولی شو چې هغوی به انشاءالله تعالی چې دغه بندیزونه نه وي او هېڅ نوه ستونزه به نه وي؟ بلکل بلکل، هغه ستونزه همغه وخت سره موږ چې حل هم شوه، موږ هغه معلومات د خپلو رسنیو له لارې د مینوالو سره شریک. ښه، ډېر ښه، ډېرې زیاته مننه کوو. مننه، خوشحاله اوسېږئ. قدرمنو لیدونکو له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوم چې خدمتګار خپرونه به راسره ولیده. سادات صاحب بیا هم تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړه تر څو د مینوالو هغه تنده، هغه پوښتنې چې درلودلې، خدای دې وکړي چې هغه پوښتنې تر ډېره حده حل شوي، چون پوښتنې خو د مینوالو سره ډېرې زیاتې وي. که موږ 2 ساعته هم کښېنو دغه پوښتنې ټولې نه حل کېږي د دوی، خو بیا هم مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه. خوشحاله اوسېږئ. ستاسو نه هم مننه چې دغه ځانګړې برنامې دپاره مو کرکټ بورډ تشریف راوړی و. ډېر زیاته مننه. قدرمنو لیدونکو تر بیا بلې خپرونې تاسو په پاک رب سپارم. ښاد، آباد او بریالي اوسېږئ. انشاءالله چې کرکټ به همیشه ګټو او ژوندي دې وي د افغانستان ټول وګړي، ژوندي دې وي د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي او همدارنګه د کرکټ بورډ ادارې مسؤلین او کارمندان. په الله مو سپارم.